ملګرو تاسو ته پته ده چې د باچا خان پوره میاشت پروګرامونه روان دي. 20 جنورۍ نه باچا خان منث یا باچا خان میاشت شروع شوې ده. په دې کې به عوامي نیشنل پارټي او نور د دنیا جهان نور تنظیمونه او بهر دنیا کې بعضې تنظیمونه د باچا خان په هکله او د هغه د ژوند او د مبارزې په هکله د هغه د نریټیو د بیانیې په هکله د هغه د نظریې په هکله د هغې د اغیزو په هکله او د اوسني دور سره د هغې د تړون په هکله بیلابیل سیمینارونه پروګرامونه جلسې او ریلیز لګیا دی ټاکلی کیږي لګیا دی منعقد کیږي په بیلابیلو ځایونو کې. د درې خبرې چې کوم د باچا خان د میاشتې په هکله یا د باچا خان چې کوم د جنورۍ په حواله د باچا خان میاشت ګڼلی کیږي په ټوله دنیا کې دوه درې خبرې ستاسو مخې ته راوړل غواړم. یو خو دا بنیادي خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې د باچا خان عدم تشدد دا د خاورې نه ټوکېدلی عدم تشدد و. دا د چا د اغیزې نه یا د چا د وجې نه یا د چا د اثر لاندې نور راپیدا شوی. باچا خان په خپله خپل کتاب زما ژوند و جدوجهد کې په دې حواله ډېر لوی تفصیل بیان کړی دی چې دا د ځمکې نه او د خاورې نه راټوکېدلی عدم تشدد دی. د هغه عدم تشدد دی چې څنګه د پښتنو د خاورې نه او په دې ټولې دنیا نه یا د پښتنو خاورې نه او بیا د ټولې سیمې نه او بیا د ټولې دنیا نه څنګه د جنګونو جړ وباسي، څنګه جنګونه په سمندر کې لاهو کړي، څنګه جنګونه ختم کړي، که دا د انسانانو ترمنځ وي، که دا د طبقو ترمنځ وي، که دا د قامونو ترمنځ وي او که دا دننه د بیلابیلو خیلونو خاندانونو ترمنځ وي. دغه جګړې دغه دشمنۍ دغه تربګنۍ دغه وسلې دغه ایټم بمونه دغه توپونه ټینکونه دا ختم کړي شي. نو یو خو دا خبره ذهن کې یاد ساتل پکار چې د باچا خان عدم تشدد د خاورې نه ټوکېدلی عدم تشدد و او ظاهره خبره چې په هغې کې د مذهب د مذهبي تاریخ رول هم و. باچا خان پخپله دا خبره کوي چې زموږ عدم تشدد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکي دور یادګار دی یا د هغې نه اغېز اخیستې ده. دویم خبره په عدم تشدد کې دا د باچا خان بابا په عدم تشدد کې چې دا عدم تشدد داسې منفعل یا غیر فعال عدم تشدد نه و یا داسې عدم تشدد نه و چې بیخي به ټول جبر برداشت کوي، بیخي به ټول هر څه نه تېرېږي او که څوک جبر کوي، که څوک ظلم کوي، که استعماریت دی د هغې مخې ته به نه ودرېږي. دې ته غیر فعال عدم تشدد وایي. د باچا خان عدم تشدد یو فعال عدم تشدد و. دا د مزاحمت عدم تشدد و. د مزاحمت عدم تشدد دا دی چې چا باندې به د انتقام په طور گزار نه کوي، چا بدل به د زور په حواله سپېړې بدل به په سپېړه نه ورکوي، خو خپلې خبره به نه پرېږدي، په خپله خبره به ولاړې، په خپل نقطه نظر به ولاړې، په خپله نظریه به ولاړې او هغه به د جلسې په شکل کې، د جلوس په شکل کې، د احتجاج په شکل کې ټوپک به نه رالي خو د جلسې جلوس احتجاج د لیک د لوست په شکل کې به دغه عدم تشدد د مزاحمت عدم تشدد. نو باچا خان عدم تشدد دا یو غیر فعاله عدم تشدد نه و. دا چې بس خلک ورته وایي چې دا خو یو قسمه بېغیرتي ده. غیرت او بېغیرتي م یو اوږد بحث دی، په دې به چېرته بحث وکړو بیا چې دا نو دا د باچا خان بابا عدم تشدد دا د مزاحمت عدم تشدد و. دا استعماریت ته د ودرېدو عدم تشدد و. دا د ظلم د انکار عدم تشدد و. دا د جبر د مسترد کولو عدم تشدد و. دا غیر فعال نو، دا فعال عدم تشدد و. دا فعال مزاحمت و د عدم تشدد په ذریعه. نو یو خو د عدم تشدد د باچا خان بابا د عدم تشدد په حواله خبره. دویمه خبره دا ده چې عموما نن سبا چې کوم تبصرې کیږي په باچا خان او د باچا خان په ژوند او جدوجهد پای کې دا خبره ډېره زیاته مخې ته راځي. عموما خلک دا خبره ډېره زیاته مخې ته راولي یا راځي چې ظاهره خبره دا ده چې زموږ تاریخ په بعضې حکمرانو طبقو د وجې نه یا د حکمرانو طبقو د لاسه یا اختیارمن خلکو د لاسه هغه تاریخ ظاهره خبره چې جوړولی کېږي او د هغې شکل یو بلې غاړې ته تاویږي او هغه مسخ کولی کېږي او هغه یو قسمه د خپل مقصد یا بنیادي طور چې کوم واقعه یا په تاریخ کې کوم عمل شوی دی د هغه عمل یو غیر منطقي یا حقیقت سره
تعلق نه لرونکي نتیجه باندې تمامولو کوشش کوي. دا په کتاب کې هم کوي، دا په درس کې هم کوي، دا په ایجوکیشن په تعلیم کې هم کوي، دا په نورو ځایونو کې هم کوي، په بېلابېلو دا په میډیا کې هم کوي. نو د دې د وجې نه دا خبره د باچا خان بابا د تاریخ یا د باچا خان بابا د ژوندو جدوجهد دا خبره چې باچا خان صرف یو مصلح و یا باچا خان صرف یو اصلاح کوونکی و، دا خبره کیږي. لکه دا خبره د باچا خان بابا د تحریک په حواله کیږي چې دا صرف یو مصلح و، یو اصلاح کوونکی و، د ټولنې اصلاح کوله، سیاست سره څه تعلق نه و او سیاست ته راغلی نو په مجبوری راغلی دی. ملګرو دا دومره عجیبه خبره ده چې د پښتنو په تاریخ کې چې څومره مزاحمتي تحریکونه دي، تاسو د پیر روښان د روحاني تحریک نه راوالی تر خوشحال خټک پورې او د خوشحال خټک په دور کې چې د مغولو خلاف کوم مبارزه شوې وه یا مزاحمت و مزاحمتي تحریک و، هغه که تاسو راوالی او بیا د باچا خان بابا تحریک راوالی، په هغې کې دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د پښتنو سیاسي تحریک څومره سیاسي تحریکونه چې د پښتنو راغلي دي په دې خوره د تېرو شپږو سوو کالو خبره خو ما تاسو ته وکړه چې د پیر روښان او بیا د خوشحال خان او بیا د باچا خان چې کوم تحریکونه وو، نو هغه سیاسي تحریک د ټولنې د راغونډولو په شکل کې عموما مخې ته راغلي دي او په ټولنه کې چې کوم شلون دی یا کوم څیزونه پرې شوي دي یا سم استعماریت پرې کړي دي یا استعماریت شلولي دي په سماج کې په ټولنه کې دننه د پښتنو ټولنه کې، نو د پښتنو د سیاسي تحریک اولنی یا وړومبی ګام به دا و چې څنګه دغه شلون یا ټولنه کې دننه دغه شلیدلي ځایونه دا وګنډي دا سره راټول کړي. نو د دې د وجې نه د بېلابېلو سیمو خلک سره خپلو کې راټولول، بیا هغه خلکو کې دننه چې د استعماریت د وجې نه یا د قبضهګرۍ د وجې نه کوم بعضې اجتماعي یا انفرادي عادتونه راغلي دي، لکه مثلا د جنګ جګړو خبره، د یو تنازعه صرف په جنګ جګړه حل کول، دا استعماریت د وجې نه راغلي، یا زیات خرچ کول یا خپل اقتصاد ته توجه نه ورکول یا هنرمند په شا بوتلل یا ښځې په شا بوتلل یا ښځو ته څه رول نه ورکول یا هغه انسان نه ګڼل، دا د ټولنې شلون و، دا د ټولنې کې څیزونه پرې کړی شوي وو، دا استعماریت پرې کړي وو. نو باچا خان بابا ظاهره خبره چې یو سیاسي عمل و، نو په دغه سیاسي عمل کې څنګه چې پیر روښان کړي وو، څنګه چې خوشحال خان کړي وو، دغه شان باچا خان بابا داسې وکړي چې اول دغه پوره شلون یا چې کوم ټولنه کې شلیدلي ځایونه دي دا راغونډ کړي، نو دا اول نه تر اخیره پورې سیاسي وو. نو ظاهره خبره چې د هغې نتیجه په څه تمامیږي، د هغې چې کله د یو ټولنې د یو قام د ټولنې دا شلیدلي ځایونه وګنډلی شي، نو قام په یو مقام ودرېږي، په یو نظریه ودرېږي، په یو فکر ودرېږي، یو منظم شکل کې ودرېږي، نو یو تنظیم شکل ته راشي. نو باچا خان بابا په وړومبي وار یو منظم تنظیم، یو جمهوري تنظیم، یو ساینسي تنظیم د پښتنو سیاسي عمل ته ورکړه. نو پخپله دا د تنظیم سازی عمل چې و د انجمن اصلاح الافاغنه د تنظیم په شکل کې جوړول د پخپله یو سیاسي عمل و. بیا شاعران راټولول، لیکوالان راټولول او دانشوران راټولول، دا پخپله یو سیاسي عمل و. دغه شان د تعلیم چې کوم د انګریز تعلیم و، کوم چې د استعماریت دپاره او کوم چې مذهبي تعلیم و، د هغه وخت کوم چې د دنیا نه د برکېدو په حواله او د دنیا نه د فشا کېدو په حواله، باچا خان په دغه تعلیمي نظام د سکولونو په شکل کې، د آزادو مدرسو په شکل کې د دې د علم تخلیق یو متبادل تصور پیش کړو. دا یو ډېره لویه سیاسي خبره وه چې څنګه د هغه علم تخلیق چې کوم استعماریت پیدا کوي، کوم قبضهګرۍ دپاره خلک پیدا کوي یا سوچ پیدا کوي، د هغې په ځای د ځایي هنرونو تعلیم، د خپلې مورنۍ ژبې تعلیم، د موجوده د عصري علومو تعلیم، د انګریزۍ او د تاریخ او د جغرافیې او د حساب او د ریاضۍ تعلیم او د ساینس تعلیم، نو دا یو متبادل نظام تعلیم. نو باچا خان بابا صرف سکولونه نه خلاصول یا صرف مدرسې نه خلاصولې، آزادې مدرسې، هغه د آزادو مدرسو په ذریعه یو آزاد فکر جوړولو. نو دا یو آزاد فکر جوړول دا یو ډېر لوی سیاسي عمل دی. دغه شان خلک راغونډول او خبرې د تنازع د خبرو اترو په ذریعه حل کول، دا یو ډېر لوی سیاسي فکر دی، دا یو ډېر لوی جمهوري فکر دی. دا ټولنه کې جمهوریت په مخ کې بوتلل دي. دا خوشحال بابا هم ویلي و که نه چې ډېر نوراني وي، هغه ځای ډېر نوراني وي چې کله یو څو یاران سره په مشورت راغونډ شي. یا خوشحال بابا دا خبره هم کوله که نه، تاسو ته به یاد شي، هغه شعر به یاد شي،
ولسونه چې سند یو تر بله وکړه بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار ولسونه چې سند یو تر بله وکړه بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار دروست پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټ و اشکار. نو دا د تنازعو د حل کول دا عمل صرف د روغو جوړو د جرګمارۍ عمل نه و، دا ټولنه د راټولولو عمل و، دا یو ډېر لوی سیاسي عمل و. بیا څنګه چې ما مخکې عرض وکړه تنظیم جوړول دا یو ډېر لوی سیاسي عمل و. په لومبي وار یو ډېر پایدار منظم ساینسي او جمهوري تنظیم باچا خان او د هغه ملګرو دې قام ته ورکړه چې هغه تر اوسه پورې ژوندی دی او که خیري تر را روان وخته پورې تر قیامته پورې به ژوندی تر څو پورې چې پښتون شته دغه تحریک به ژوندی. دا د دغه تنظیم کمال چې یو ډېر سیاسي عمل و. نو د باچا خان بابا تحریک د اول نه تر اخیره پورې سیاسي تحریک و. نو دا د اصلاح کار چې و دا د دغه سیاسي تحریک برخه وه. د پښتون ټول سیاسي تحریکونه ما څنګه چې عرض وکړه د پیر روښان نواله تر باچا خانه پورې دی به د ټولنې د ترانسفارمیشن یا د ټولنې کې انقلابي بدلون دپاره خامخا یو پروګرام پیش کولو، د طبقاتي نظام نه د خلاصون یو پروګرام یې پیش کولو. څنګه چې باچا خان بابا هنرونه مخې ته راوسته، څنګه چې باچا خان بابا وروسته پاتې طبقې مخې ته راوستې، څنګه چې خدای خدمتګار تحریک د شاعرانو، لیکوالانو او د ډرامه نګارانو د تیټر خبره مخې ته راوسته، څنګه چې یو خپله میډیا جوړه کړه د پښتون مجلې په شکل کې. نو دا یو سیاسي تحریک و. د اول نه تر اخیره پورې دا کله هم غیر سیاسي نه دی پاتې شوی. نو د باچا خان د تحریک یا د خدای خدمتګار تحریک د باچا خان بابا د ملګرو په هکله دا ویل چې دا خو صرف یو ښه کار کوونکي خلک وو یا صرف یو داسې خدای خدمتګار و چې هغوی صرف روغې جوړې کولې یا سکولونه خلاصول او دا غیر سیاسي خلک وو او مجبوریانه سیاسي شوي وو. دا تاریخ سره ډېره لویه ټوکه ده. دا د تاریخ ډېره لویه د تعبیر غلطي ده. ما ته ښکاري داسې چې دا درست کول، دا صحیح کول، دا صحیح لارې ته راوستل دا زموږ د ټولو ذمهواري ده چې د باچا خان بابا تحریک اصل کې پاکستان کې سیاست دومره سپک کړی شوی، بدنام کړی شوی او خراب کړی شوی دی چې یو ښه کار هم خلک سیاست سره تړل نه غواړي یا یو ښه انسان هم ځان سیاست سره تړل نه غواړي. نو دا زموږ دپاره لازم ده چې ټول په دنیا کې یو ډېر لوی پرعظمت کارونه شوي دي، یو اعلی کارونه شوي دي د انسانانو د بدلون لپاره، د روښانه مستقبل لپاره چې څومره کارونه شوي دي هغه ټول سیاسي عمل دی، هغه ټول سیاست سره وتړو. دغه شان د سیاست دا سپکاوی چې کوم قبضهګرو د سیاست سپکاوی کړی دی نو دغه سیاست سپکاوی به ورځ تر ورځه ختمیږي. نو د باچا خان بابا تحریک د اول نه تر اخره سیاسي و، دا کله هم غیر سیاسي نه دی پاتې شوی چې کله بیا دا ظاهره خبره چې په دې نتیجه منتج کېده دا ټول اصلاحي عمل به په دې نتیجه راتلو یا دا نتیجه به یې راوړه چې د وطن د ازادۍ او د خپل نظام حکمرانۍ او په خپل وسیلو د خپل اختیار خبرې مخې ته راشي. اخیری خبر په دې حواله دا کومه د دې میاشتې په حواله د جنورۍ په حواله چې باچا خان بابا او د هغه تحریک باره کې دا عموما تاثر ورکړی کېږي چې دا پښتنو سره تړل نه دي پکار او دا عموما د ټولو انسانانو دپاره و. د پښتنو چې څومره سیاسي تحریک مثلا دا ویل خبره ده، زه خبره بیا یو پیره ریفریز کومه یا یو پیره بیا کومه چې دا وینا کول چې د باچا خان بابا تحریک دا پښتنو سره صرف تړلی نه دی، دا ټولې دنیا سره تړلی دی. نو د دې وجې نه د باچا خان او د خدای خدمتګار تحریک او د باچا خان بابا د ملګرو تحریک دا پښتون قامپرست تحریک نه دی. داسې ویلی کېږي، دا تعبیر دی چې ورکړی کېږي، عموما ورکړی کېږي ځکه چې باچا خان خو انکار نشي کولی، ټول دنیا باچا خان مني نو دی به هم مني. نو خو دغه پښتونولي یا دغه د پښتون قامپرستي ته د منځه ویستل غواړي. نو د دې د وجې نه دا ویل غواړي چې باچا خان بابا صرف د پښتنو نه د ټولو دنیا و. دې کې هېڅ شک نشته چې د باچا خان بابا پیغام د عدم تشدد پیغام، د جنگ د مخالفت یا د جنگ په ضد مزاحمت پیغام، د استعماریت په ضد د ودرېدو پیغام، د طبقاتي سماج یا طبقاتي ټولنې نه د انکار اعلان، د نوي پیداوري قوتونو د منلو محرکات، دا په ټوله دنیا کې شته. او ظاهره خبره ده چې د باچا خان بابا یا د خدای خدمتګار تحریک دغه پیغام په ټوله دنیا یا ټولو هغه قامونو کې محکوم قامونو کې منطبق کېدی شي
کم چې مثلا د قبضهګرو د لاسه برباد شوي دي یا بربادیږي هغه ټولو باندې دا منطبق کیږي خو د باچا خان بابا چونکې دا پوره تحریک د خاورې نه هر څوک دا پوره تحریک د خاورې نه راټوکېدلی و نو د دې د وجې نه اول د خپلې خاورې فکر کولو د خپلې خاوره کې د ټولنې د راغونډولو فکر د ټولنې د ګنډلو فکر ټولنه کې د علم او د حکمت د پرمختګ فکر ټولنه کې د مساوات او د طبقاتو د خلاصون فکر ټولنه کې د هنرونو د ژوندي کولو فکر ټولنه کې د شاعرۍ او د ادبیاتو او د موږ چې ورته وایو چې نظریاتي څومره انفراسټرکچر دی د هغې د جوړولو فکر ټولنه کې د خپل پریس یا خپل میډیا د جوړولو فکر نو باچا خان بابا خپل میګزین یا خپل مجله دا چېرته په هندای کې یا په فارسي کې یا په عربی کې نه وای چاپ کړې دی په پښتو کې چاپ کړې وه بیا باچا خان بابا آزاد مدرسې دا په لکنو کې نه وي دا په پښتونخوا کې وي بیا د باچا خان بابا مخاطب تاسو ګورئ دغه څومره تقریرونه چې دي دغه مخاطب پښتنو ورونو او هغه به چې د بل چا باره کې هم خبره کوله نو په دې حواله به یې کوله د پښتنو د ریفرنس په حواله به یې کوله نو د باچا خان بابا تحریک د دې خاورې نه ټوکېدلی تحریک و ځکه په هغې کې کامپرستي اغږلې شوې وه خو د پښتنو د پښتون نیشنلست موومنټ یا پښتون قامي تحریک چې څومره که د پیر روښان راوالې تر باچا خانه پورې په دې کې دا خبره ډېره زیاته لازم ګڼلی کېږي چې دا نسل پرستي نه کوي پښتون قامي تحریک نسل پرست تحریک نه پښتون قامي تحریک ماضي پرست تحریک نه پښتون قامي تحریک دا د یو ډلې سره تړلی تحریک نه دا یو ریاستي نیشنلزم نه دا یو اشرافي سره تړلی تحریک نه دا د ولس تحریک وي دا ټول څومره پښتون قامي تحریک چې دی او د هغې مختلف بېلابېلې برخې په تاریخ کې راغلي دي دا ټول تحریک پښتون قامي تحریک دا مترکم وي دا روښان فکرم وي تاسو پیر روښان راوالي تر باچا خانه پورې وګورئ د خوشحال خان بابا وګورئ د دې دوران کې د غازي امان الله خان وګورئ د ایمل خان مومند مثلا دا څومره چې د پښتون قامي تحریک بېلابېلې برخې دا ټول تاسو ولټوئ په هغې کې به تاسو ته روښان فکري ښکاره شي په هغې کې به تاسو ته د ټولنې د راغونډولو خبره ښکاره شي په هغې کې به تاسو ته عالمي پیغام ښکاره شي په هغې کې به تاسو ته داسې پیغام ښکاره شي چې هغه تاسو په د نورې دنیا په محکومو قانونو منطبق کولی شئ په هغې سره تړلی شئ نو دا ټول موجود دي خو د دې ټول هر څه باوجود باچا خان اول نه تر اخیره پورې هم د پښتون قام او د پښتنې ټولنې د بیا راژوندي کولو دپاره د پښتنې ټولنې او پښتون قام د ازادۍ دپاره او د هغې د یو سیال ژوند دپاره بار بار به دا خبره کوله چې د نور قامونو سره د سیال ژوند د یو سیال ژوند دپاره او د پښتنو ټولنه په ټولنیز عدالت ودرولو په سماجي انصاف ودرولو د ښځې او د سړي ترمنځ د مساوات د ټول جنډرز یا صنفونو ترمنځ مساوات د ټولو طبقو ترمنځ مساوات د جمهوري عمل په رایې باندې حکمرانی د انسانانو په رایې حکمرانی دا د دې تحریک خاصیاتو دا د دې تحریک خصوصیتونه څنګه چې دا د پیر روښان د تحریک خصوصیت څنګه چې د خوشحال خان بابا تحریک خصوصیت دا د دې تحریک خدای په د باچا خان او خدای حکمتګار تحریک دا بیا په ډېره بشپړه توګه وکړه دی په ډېره ساینسي توګه وکړه دی په ډېره جمهوري توګه وکړه دی په ډېره ولسي توګه وکړه دی په ډېر پراخه توګه وکړه او د ډېرې مودې دپاره یې وکړه او د عدم تشدد په بنیاد یې وکړه او د خورن د راټوکېدلي د حکمت په بنیاد یې وکړه او د عمل په بنیاد یې وکړه باچا خان اول څه فلسفه نه ده جوړه کړې یا باچا خان ملګرو اول څه فلسفه نه ده جوړه کړې هغوی به عمل کولو د عمل نه به یې زده کړه کوله او د هغه زده کړې په بنیاد به اصول جوړېده او هغه اصول به بیا تنظیم کې شاملېدل نو د باچا خان بابا تحریک پښتون قام پرست تحریک او د پښتون قام پرست مترکي تحریک پښتون قام پرست مترکي تحریک اول نه تر اخیره پورې چې هغې کې روښان فکري م وه هغې کې ترقي پسندي م وه هغې کې ټولنیز عدالت هم و هغې کې جمهوري عمل هم و هغې کې طبقاتي مساوات هم و هغې کې عالمي یعنې د جنگ خلاف عمل هم و د جنگ خلاف د مزاحمت خبره هم وه او هغې کې د استعماریت په ضد د مبارزې خبره هم وه نو دا خبرې په نورو قامونو کې منطبق کېدی شي خو باچا خان بابا اول نه تر اخیره پښتون قام پرست تحریک په مخکې بوتلو او د هغې مشري باچا خان بابا کوله او دغه خدای خدمتګار تحریک د پښتنو د قام په عمومي توګه مشري کوله
دا څو خبرې ما ستاسو په مخکې وړل غوښتل. د دې مطلب دا نه شي چې باچا خان بابا مونږه د دنیا نه قطع کول غواړو. د څنګه چې ګاندي مونږ صرف هند سره نه تړو، خو د هند نه قطع کولی نه شي. دغه شان باچا خان بابا د ټولې دنیا نه قطع کوو، خو د پښتنو نه جدا کولی نه شي. څنګه چې ما عرض وکړ، باچا خان بابا سکولونه په پښتونخوا کې، باچا خان بابا میګزین یا مجله پښتون دا په پښتو کې د پښتو شاعران راغونډول، د پښتو لیکوالان راغونډول، د پښتو تیاتر په مخ کې بوتلل، د پښتنو ولس کې جرګې کول، پښتنو ولس ته ورتلل، تر څو پورې جلا وطن شوی نه دی، په دې خپل وطن کې په دې خپله خاوره کې وخت تېر کړی، تر څو چې جیل ته نه زندان ته نه دی اچولی شوی، تر هغه وخته پورې د خپل ولس سره د خپلو خلکو سره او په دې وطن کې کوسي کوسي ته تللی دی. باچا خان بابا چېرته په کولمبیا کې نه دی ګرځېدلی، خلکو پسې باچا خان بابا همدې غرونو سمو کې پښتون ولس پسې ګرځېدلی، پښتون کور ته ورغلی دی او مخاطب د باچا خان بابا پښتون ولس و. څنګه چې د ټولو غټو مشاهیرو یا د ټولو انقلابي خلکو یا د ټولو پرعظمت خلکو خصوصیت دی چې اول هغه خپل ولس نه شروع کوي. نو د باچا خان بابا تحریک د پښتنو د پاره د پښتنو نه د پښتنو نه راټوکېدلی او د پښتنو د پاره او د پښتنو د پرمختګ د پاره. دا څو خبرې ما ستاسو په مخکې ایښودل غوښتې، اگر چې څنګه چې ما عرض وکړه چې د پښتنو سره د پښتنو د پاره او د پښتنو نه راټوکېدلو د دې مطلب دا نه چې نورې دنیا نه موږ قطع کول غواړو. د هغې ډېر شی اصول داسې دي چې هغه ټول محکوم قامونه یا په دنیا کې څومره محکوم قامونه چې د هغې نه سبق زده کولی شي او هغې سره د دې تحریک اتحاد جوړېدی شي. څنګه چې باچا خان بابا په خپله هم اتحاد کړی و، دغه شان د باچا خان بابا تحریک په بېلابېلو پړاوونو کې نیشنل عوامي پارټۍ مثلا د سند تنظیمونو سره اتحاد کړی، د بلوچستان تنظیمونو سره اتحاد کړی، د بنګال تنظیمونو سره اتحاد کړی. دغه شان اوس چې کوم شکل کې دغه تحریک موجود دی د عوامي نیشنل پارټۍ په شکل کې، دا هم په بېلابېلو وختونو کې اتحادونه کوي. نو د دنیا نه د جدا کولو یا اسولیشن ته د تلو خبره نه ده، خو دا چې یعنې باچا خان بابا د پښتنو د پاره نه یا پښتون قام پرست نه یا د باچا خان بابا خدای خدمتګار تحریک دا پښتون قام پرست تحریک نه و، دا یو عالمي خبره وه. نو دې خبره کې حقیقت نشته، دې خبره کې دلیل او ثبوت نشته. دا څو خبرې ما ستاسو مخکې راوړل غوښته. ستاسو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم. ډېر ښاد اوسئ، اباد اوسئ.